موږ 2 دقیقې وخت لرو د هغې مخه باید ونیسو سردار مړ کېږي زه باید د هغه مخه ونیسم سرداره 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 له موټر نه ښکته شه ودرېږه ودرېږئ ودرېږئ لایلا دا مصیبت هم بیا مخې ته راغله ودرېږه ته څه کوې ودرېږه بس زه نور له دې نه په تنګه شوم مخه مې ورته ونه شولې ولی ونه درېدل سردار مې خبرو ته غوږ ونه نیوه اصله له هغې شیطانې سره سردار هم وژل کېږي هغه ته نجرت پیدا کوي قاطع ځواب ورته نه ورکوي نور نو ستړی شوې یم پرېکړه دې وکړه نور نو هغه زموږ له ژوند نه وباسه زما خبرې ته یې غوږ ونه نیوه مړ کېږي سردار زه په خپلو لاسونو وژنم جلیله څه مسله اجل دی د نازا په موټر کې به هم ځای پر ځای شوی تاسو اپلټې وایي اصله زه اپلټې نه وایم له هغې رزیل نه ملاتړ کوئ لیلا مو لیونۍ کړه من ویلم چې تاسو څه کوئ لیلا هغه چا اخیستلو پسې ګرځي د نازا په موټر کې به مې ښی سردار قمندان هم هغه موټر کې دی موټر الوزي ډلګۍ مشره ډلګۍ مشه لیلا خو لکه چې سردار قمندان وژني سمه ده اصله یوازې هوا اجل دی ډلګۍ مشه قمندان صاحب زه له موټر نه ښکته شئ همدا اوس ښکته شئ وخت نشته لیلا په هغه موټر کې بام ځای پر ځای کړی دی موټر کې بام دی لیلا خو پکې ایښی زه ښکته شئ قمندان صاحب دا څه وایي ونه چغې وهي موټر کې بام دی ځان وغورځوه ځان وغورځوه قمندان صاحب تاسو کې د دلته څه خبره ده 3 ثانیې مخکې موږ خبر نه وره کړې موږ مړ کېدو 3 ثانیې ته خو ډارمانې که نه لیلا دا کار کړی لیلا نازا کور ته ورسوئ پیره یې هم وکئ شکر چې په قمندان صاحب نه شول لیلا ته مه ځه سردار را باندې دا به چا کار دی ډګروال هغه لیلا د نازا په ضد وکاروله خو به مې د نازا لپاره ایښی و کله چې ته موټر ته پورته شوې لیلا ملګريه نازا ورېنداره مې ونیوله د فاطمې زویه د ښځه بدمرغه ده لږ پاتې و چې قمندان صاحب یې وژلی وای څه وشول ملګريه له دې نه وروسته ستا د کور په دروازه کې 4 ساعته پهرهدار ودرېږي د سردار قمندان امر دی په دې ډول سره به ستا امنیت ښه شي دې کار ته اړتیا نشته بله دا چې بیا زه چېرته نشم تللی ګیدړې په راحتۍ سره چېرته نشي تللی بښنه غواړم نازا همداسې امر شوی
دې کار ته وګوره اوس به زه په دې کور کې 4 ساعته بندۍ وسم ښاغلیه ما مې ونه شو لږدولی لږ پاتې و چې هغې لیلا زه وژلې وای موټر راته والوزه به موږ ته خبر راورسېده نازه ارامه اوسه 3 ثانیې په 3 ثانیو کې زه له مرګ نه وژغورل شوم د هغې دومره جرأت زه وډاره کړم ښاغلیه لیلا لکه سیار بم غوندې شاوخوا کې مې ګرځي بله دا چې هغه نشي کولی په یوازې ځان عیاروونکی بم پیدا کړي دې کار کې ډګروال لاس لري ارامه اوسه د غره خامارې موږ پوهېږو له دې پېښې نه وروسته څه وکړو اوس ته په تماشه پام کوه چې د لومړي بریدمن سره لانجه ونه کړې اړیکه دې ورسره پرې نه کړې هغه احمقه لیلا او هغه رزیل ډګروال په خپلو لاسونو وژنم بم زما کار هم خراب که زما خبرې ته ولې غوږ نه نیسې ته هغوی موږ ته پرېږده بله دا چې هستهیي بم لپاره رضا واحد کار پیل کړی زر کوه قمندانه زر کوه چې دا کار خلاص کړو تاسو کوم کار نه لرئ ځای خواره شئ دا موټر خړ شو هیڅوک هم پرې شک نه کوي هلته ډېر دوکانونه دي قمندانه د دې لپاره چې دا بم فعال شي د نظارتو ته اړتیا ده نازا هم راځي اندېښنه مه کوه ته څه کوې هلته څه خبره ده هغه موټر ته یو ځل وګوره دوی بیا کوم خیانت پسې ګرځي سمه ده ته شاته ودرېږه څه خبره ده نرسه سم نه همداسې راغلم لږ اندېښنه مې پیدا شوه او مې ویل چې یو ځل ورشم وګورم کیدای شي درمل هم پکې وي او دارو د شک ګرانه درمل پکې نشته بله دا چې ډېره اندېښنه انسان ته زیان رسوي هو ته رښتیا وایې سمه ده واخله زر کوئ زر شئ موږ نازا سره لیدنه لرو نو څه نشته چې موټر کې کېدی داسې تش موټر چېرته بیایې اوف ډوډۍ هم د تیږې غوندې ده زه باید بلوک ته لاړ شم د غږ ثبتولو کار خلاص شو زه یې تاسو ته درلیږم موږ باید داسې غږ نه تقلید وکړو چې کومه ستونزه ونه لري دا مهمه خبره ده په دې ډول عملیاتونو کې عموما د غږ ستونزې وي هر څه باید سم وي تر څو کومه ستونزه پیدا نه شي کار تر ټولو زړه پورې حالت ته رسېدلی ستاسو د خبر په تمه پاتې کېږم لیلا او سردار بیچارهګان په نږدې وخت کې به واړه په مصیبت اخته شي لیلا ودرېږه بس دی نور زه نه غواړم چې تا ووینم شا مې پرېږده موږ ته هم ور رارسېږي هغه وخت به بیا ته څه کوې سرتېریا هر څه چې کوي ودې کړي زه د خدای نافرماني نه کوم ومې دې وژني تا خو واورېدل داسې ورځ نشته چې موږ ته څه ونه وایي کله چې دلته راتلو داسې خبرې نه وې کړې موږ ته یې ویلي وو چې هر څوک دې په خپله خوښه لمونځ وکړي موږ ته یې دروغ ویلي وو ملګریا موږ خو تر اوسه نه یو مړه شوي که مړه شوي نه یو مړه کېږو سبا ماښام ته به څه کوو کمکلانو زه تاسو ته یو څه وایم تاسې زما ورور ته ټوله ښه پېژانده د هغه کار نور ختم شوی هغه مې هېڅکله له یاده نه وځي تاسې هېڅ عقل نه لرئ ها تاسې دلته څه کوئ دلته به داسې څوک پیدا نه کوي چې ستاسې غږ واوري وږي به پاتې شئ تږي به پاتې شئ او به ځورول شئ له خپلې کورنۍ له خپل ایمان نه به خلاص شئ زما خبرو ته غوږ ونیسئ ګورئ زه څه وایم
زه په دې غرونو کې ګرځېدلی یم لوی شوی یم دلته نه دي دلته هر څه دروغ دي ځئ لاړ شئ مه پاتې کېږئ ځئ لاړ شئ چېرته درس مارس ووایئ اوس هغه پخوانی وخت نه دی ډېر پرمختګ شوی ډېر امکانات شته که نه نو ستاسو ټوله پایله به زما د ورور غوندې شي هغه یې د دې لپاره ووژه چې لمونځ یې کاوه لاړ شئ بس دلته د میلې لپاره غره ته رانه شئ ځئ لاړ شئ ځئ ګورئ د ډاکټر خبرو ته غوږ شئ که نه نو یو دوه کاله وروسته به ستاسې مړي په دې کنده کې پراته وي یعنې موږ ته چې هر څه ویلي دي هغه ټول دروغ دي وروره هی ورور دې له تا نه زار شي جلای زه تا ته څه وایم ما ته وګورې ما ته په دې لوی کام کې هغه چا چې ډېر تعلیم کړی ډېر پوهېږي او تر ټولو ډېر تکړه دی او ډېر علم لري هغه زه یم زه اوس څه وایم زه دروغ وایم ها زه دلته نه پاتې کېږم له دې ځایه ځم آفرین جلای زه هم نه پاتې کېږم ځم د امام خطیب ښوونځی پرانیستل شوی دلته ډېر کسان زموږ غونې غولېدلي دي هغوی ته هم باید ووایو دومره اجازه نشته ګوره ما له خپلې خبرې نه مه پښېمانه کوه هغوی سره مو اوس کار نه لرو بله دا چې په دې غره کې سپږم ډېرې شي سړی په عذابه وي سمه ده هله زر کوئ پاڅېږئ پاڅېږئ راځئ ما ته غوږ شئ کمقلانو اوس نو راسره بلوک ته لاړ شئ سمه ده هلته یو ډلګی مشر دی ډلګی مشر جلید هغه خپله زما یو ځانګړی ملګری دی هغه له تا سره هرومرو مرسته کوي زر کوئ چې څوک خبر نه شي حرکت وکئ زر کوئ دا ډوډۍ هم ځان سره واخلئ خپل منځو کې تقسیم کړئ زر کوئ لاړ شئ زر کوئ هله زر کوئ ډاکټره ډلګي مشر سره اړیکه ونیسه ورته وایي چې دوی سره مرسته وکړي سمه ده زه ورته وایم څه خبره څومره خوند کوي زر کوه راسه ما ته وګورئ زمریانو هر څنګه چې وي له دې ځای نه به لرې نه ځئ د ډوډۍ لپاره به هم چېرته نه ځئ که نازا ورېنداره مو دې کور نه ووته یو قدم وروسته به ورپسې کېږئ پوه شوئ قومندان صاحب اندېښنه مه کوه که هغه مرغه هم شي له موږ نشي الوتلی که مرغه هم شي بیا هم کومه ګټه نه کوي د هغې وینه له شیطانات نه ډکه ده له شیطانات نه ډلګی مشره ځواب راکړه زه یم ډاکټر مهمه ده لکه چې په عمر څه شوي دي اورم ډاکټره سره ووایه څه خبره ده ګوره ډلګی مشره زه د خدای د رضا لپاره تاسو سره مرسته کوم څه نوکر نه یم یعنې بابا یم چې تا ته باید لږ د خبرو کولو آداب وښودل شي ډاکټره اعصاب مې مه خرابوه صفا یې سره ووایه په عمر څه شوي دي زه ښه یم قومندان صاحب دا دی غږ دې واورېده په دې کم عقله هېڅ هم نه دي شوي د دې ځای هوا په دې غږ سره ښه اغېزه کړې هغه ډنګر شوی هم دی په هر حال ګوره ډلګی مشره دلته پنځه تنه ځوانان ول ډېر تکړه ځوانان ما هغوی په خپلو ازمایښتونو کې کارول ژوند یې پیدا وکړه خپلو کورونو ته مې ولېږه زده کړو ته مې وهڅول جلیله ګوره هغوی بلوک ته درځي پاته له تا نه هغوی هېڅ چا ته نه تسلیمېږي ځکه مې خبر در که پام کوه آفرین ډاکټره ستا له برکته هغوی وژغورل شول آفرین وای ګوره کله چې د ما سره خبرې کول پیل کړې د خبرو کولو آداب هم زده که ډلګی مشره زما بعد له تا نه سړی جوړېږي ما هم پرېکړه کړې چې له دې نه وروسته له داسې ځوانانو نه ساتنه کوم دې ته یې نه پرېږدم چې پردیو جاسوسانو له خوا ووژل شي سمه ده بس که ډېر پام کوئ زمریانو نو ځم له خپلې ورېندارې نه سمه ساتنه وکئ که نه نو سردار قومندان صاحب به ستاسې سترګې مورو لاک کړي ابرم په ځای کې قومندان صاحب ډلګی مشره ځواب راکړه اورم اصله دوام ورکړه ډګروال وارخطا شوی د سازمان له مشرانو څخه ډارېږي قرارګاه پرېږدي او ځي زر کوئ حال ووایه هلته څه وشول ډګرواله هر څه په یوه شېبه کې خراب شول سردار نازا په وروستۍ شېبه کې وژغورله که نه نو اوس په وخته ټوټې ټوټې شوې وه لیلا به هم په ښه ځای کې ایښی و دا ښه کار ونه شو اوس د هغه بم سزا ماته راکاږي اصله مه ودرېږئ دا ځای زر ترش کئ چې د سازمان لوړ پوړي چارواکي موږ ته مصیبت پیدا نه کړي
صبر وکړه مونږ یې ځای ته نه ځو ډګرواله بېشرفه. ویې نیسئ څه خبره ده ته کار مه لره قمري بخښنه غواړم لوړ پوړو چارواکو امر کړی یعنې له پورته خوانه زه څه نشم کولی مونږ غوښتل نازا ووژنو خو لوړ پوړي چارواکي په دې کار ډېر غوسه شول پرېکړه یې کړې چې تا ته سزا درکړي ډګروال صاحب بیا یو ګوره ګوډه لاس کړی چې کومه وسله ده هغه هم ما درکړې که زه نه وای نو اوس به ته وخته مردار شوی وې د دې کار حساب یې در سره کوم ډګروال صاحب خپله پوه شه لوړ پوړو چارواکو سره زما زور نه رسېږي یعنې دا زما دنده ده زر کوئ ما سره چې څوک دښمني کوي هغه وژل کېږي ما سره څوک دښمني نشي کولی ما ته لوړ پوړو چارواکي هم څه نشي ویلی تاسو ټول به ووژل شئ ته به هم ووژل شي اګیره نازا هم لیلا هم سردار هم ټول وژل کېږي بې شرفانو ټول وژل کېږي سماله ډګرواله زه لاړ شه قومندانه اشا مې پرېږده خوشي مې که خوشي که نو تا سره مې کار خلاص شو نو مې خوشي که ته د ماشومانو غوندې چلند کوې نور نو په هوښ راشه ته داسې څه کوې نور نه زه نشم زغملی سرداره د دردونو د زغملو توان نه لرم اشا مې پرېږده زه دې پرېږدم خو یو ځل ماته غوږ شه داس دی نور څه ته غوږ نه نیسم ها بیا دې دروغو ته غوږ نه نیسم لاره زه قومندانه مه رانږدې کېږه د مېرمنې سم ته دې لاړ شه هغه مه په تمه کوه ته لیونتوب کوې هېڅ په خبره نه پوهېږې زه له تا سره مینه لرم هغې سره نه دروغ کله ما سره دې مینه وای نو له هغې سره دې هېڅکله واده نه کوو کله ما سره دې مینه وای زه به دې له قبر نه ویستی وای نه هغه کله ما سره دې مینه وای دلته به داسې نه وشوي خو وبه ګورو زه ستا له قصد نه دا کار کوم زه ستا له قصد نه له بارا سره واده کوم باسه نور دا د ماشومتوب چلند دی زه باید تا له خپلو سترګو نه لرې نه کړم زه له تا سره مینه لرم هغه هم ډېره مینه خو په تا واده نه کوم چې له ما سره کوم خیانت وکړه زه یې له تا سره نه کوم قومندانه تا سره هم واده نه کوم بارانه چا سره چې مینه نه لرم هغه سره واده نه کوم ما له دې ځای نه وباسئ بخښنه غواړم ډګرواله خو امر دی تاسې خپله پوهېږئ ګوره ګوره ته ختم شوې ته له ما نه مخکې ختم شوې ډګرواله اوبه خوشې کوئ په سترګو قومندان صاحب اګیره کله چې له دې ځای نه ووتله مخې ته مې رانشئ زه د لوړ پوړو چارواکو امر پر ځای کوم لوړ پوړو چارواکو ته نازا هر څه ویلي زه راغیم نازا به هم خپله سزا وګوري کله چې په تا برید وشو هغه نه وروسته ډګروال ونیول شو خپله سزا به وګوري ټولو عملیاتو ته چټکتیا ورکړل شوې د سردار د عملیاتو لپاره مو بټنې ته فشار ورکړه موږ نه غواړو چې ډګروال زموږ د کار خان شي خوشحاله شوم ښاغلیه د ډګروال حرکت اصل کې ستاسو لپاره به باید بې سزا پاتې نه شي اندېښنه مه کوه له دې نه وروسته به د ډګروال له خوا نه ستونزه پیدا نه شي څه وایې ښاغلیه زه له لوړ پوړو چارواکو سره چېرته ووینم یعنې هغوی به څنګه وپېژنم هغوی ته پیدا کوي او خپل ځان درته پېژني اندېښنه مه کوه ته اوس ځان تیار کړه بام ولسوالۍ ته راوړل شوی له واحد سره زر ووینه هغه بام ته به ته چاودنه نه ورکوې خو څوک چې هغه بام ته چاودنه ورکوي ستا د کنټرول لاندې به وي زه ډېره اندېښنه لرم چې هغه کس به څوک وي ښوونځي ته هم دا اوس حرکت کوم دا ځل به کومه ستونزه نه پیدا کېږي
چېرته ځې ورېندارې سردار قمندان امر کړی دی چې ته باید له کوره ونوځې دا اوس څه معنی لري ها بازار ته به هم نه ځم له مخې مې لرې شه عسکره سمه ده موږ هم در سره ځو هېڅ خبره نشته کېدی شي چې بازار ته تازه کبان راغلي وي موږ هم در سره ځو ملګریه ته خبره نه پوهېږې ها یو ځل خو په ما باور وکړه یو وطن یو خبرې کوم ځواب راکه یو ځواب راکه یو ځای ستاسې به ګورې لومړی بریدمنه ستا مېرمنه کېدی شي چې د سازمان د لوړ پوړو چارواکو سره له نږدې نه وګوري د بم د چاودنې لپاره یې بیا کار پیل کړی اړتیا ده چې نازا د څارنې لاندې ونیول شي په ارامه باید وڅارل شي چې هغه پوه نه شي تر نن ورځې پورې موږ د سازمان د لوړ پوړو چارواکي څېره نه ده افشا کړې دا عملیات ډېر مهم دي سرداره موږ هېڅکله هم نتیجې ته نه یو نږدې شوي پام کوه پام رم پوه شوم وطن یو څه ته چې اړتیا وي هغه کېږي ودرېږئ مه رانږدې کېږئ لاسونه مو پورته کړئ موږ راغلي یو چې تسلیم شو موږ جلیل ته راغلي یو وسلې مو وغورځوئ لاسونه مو پورته کړئ نږدې راشئ عسکره موږ خپلې وسلې جلیل ته سپارو تا ته نه موږ پرېږده چې لاړ شو جلیل ډېر مشر دلته نشته خپلې وسلې وغورځوئ موږ تا ته نه هغه قمندان ته راغلي یو پرته له هغه نه بل چا ته نه تسلیمېږو ساما ده صبر وکړئ ځوانانو صبر وکړئ په خیر راغلی زما نن دلګی مشر جلیل دی ډاکټر راته خبر راکړه چې تاسې دلته راځئ سمه ده نو ختم شو په ملک کې ستاسې زراعت اخلو له هغه نه وروسته څارنوالۍ ته پېژندل کېږي بیا خپلو کورونو ته لاړ شئ همدومره لوبه بس ده ما له دې ځای نه وباسئ اګیره ما ته هم خبره راکړه ګورم چې لوړ پوړو چارواکي په دې اړه څه وایي د لوړ پوړو چارواکو په امر تاسې څا کې غورځول شوي یئ هغوی ته څه وایئ مخابره نشته هغوی نه پوهېږي که زه مړ شم هغوی ختمېږي که ما ته مخابره رانه کې لوړ پوړو چارواکي به تا ته هم سزا درکړي مخابره راکړه قمندان صاحب رسۍ راکئ که بې ځایه حرکت دې وکړ ویشتل کېږي پوه شوې زما غږ اورئ زه یم ډګروال کمال کیرلوز ستاسو په امر زه په یو څاه کې یم خو په وروستیو 15 کلونو کې چې کوم عملیات ترسره شوي د هغه ټول اسنادونه دې باندې دي په یو ډاډمن ځای کې مې ساتلي مه هېروئ چې په سیمه کې زه د اورکونکوندو یو ځانګړی کس یم که په ما څه وشول هغه اسنادونه به ستاسې پایله وګرځي خلک به ډېر زر ستاسو د فعالیتونو په جزیاتو خبر شي خبر اوسئ پوهېږم څه غواړې ووایه کار کول غواړم چې زه له تاسې سره کار وکړم خو یو شرط لرم مستقیما له تاسو نه امر اخلم د نازا غوندې د نویو کسانو څخه نه پوه شوم مستقیما به زموږ د امر لاندې کار کوې ګوډه اوبو څښلو ته ځان تیار که ما له دې ځای نه وباسه د مچانو غوندې دوی هر ځای کې ګرځي
زه له دې کور څخه نشم وتلی زه باید بند ته ځان ورسوم نازا څنګه یې نازا دا څه حال لرې ولې ژاړې کومه بده پېښه شوې شوې سرداره ډېره بده پېښه وشوه خیرات دی نه پوهېږم چې زه به له خپل کور کې بندي شوې یم عام بازار ته چې ځم هغه عسکرانه سره ځي هغوی ډېر سرزوري عسکران دي ډېر بد سترګې دي زما حالت درکه ځان مې د یو ګنهګارې غوندې حس کوم فکر کوم چې زه په زندان کې یم هغه د فاطمې زوی هم پیرهدار دی پوه شوم ګرانې ته رښتیا وایې له دې نه وروسته به هغوی دلته نه ودرېږي بله دا چې لیلا هم اوس نه ښکاري لکه چې تښتېدلې نور نو هغه څه نشي کولی زر کوه ته هم راشه راځه راځه هغه سړي ته مې وویل چې ګوره له ما سره په ارامه خبرې وکړه زه هغه سړی نه یم چې ته فکر کوې ښکاره ده دلته راشئ دلته راشئ مناسب تاسو څه کړي هلکانو نازا ته مو ولې اجازه نه ده ورکړې چې د باندې لاړ شي دا څه زندان دی زر بلوک ته لاړ شئ دلته تاسې ته اړتیا نشته پوه شوئ سمه ده وی پوه شو قومندان صاحب زه همدا اوس له دې ملګري سره مې بلوک ته ځم په امر دې پوه شوم قومندان صاحب ځئ زر کوئ ژوندی اوسې که د یو انسان ساتلو لپاره هم د زندان غوندې ژوند کول سخته ده اندېښنه مه کوه له دې نه وروسته به ستا شاوخوا کې عسکر وي زه بازار ته ځم ګرانه د ماښام لپاره ځینې شیان اخلم ځه لاړه شه وګورم چې ته چېرته ځې ځه لاړه شه له خپلو مشرانو سره خبرې وکړه بخښنه غواړم ګرانې زه باید لاړ شم کوم څه له بازار نه غواړې ګرانه نه ګرانې ژوندی اوسې ګرانه له پرهدارانو نه خلاصه شوم زه باید بند چاودنې ته تیار کړم زما په امر پوه شوئ مخابره مو روښانه وساتئ امر پسې کې قومندان پوه شو قومندان صاحب موږ دې خبرې ته په تمه یو زر کوئ خیرات دی قومندان صاحب نازا له کوم کس سره ویني د لرې نه یې تعقیبوو د بم ستونزه حلولی شو که په دې وختو کې مو د سازمان کوم لوړپوړی چارواکی ونیوه په دې معنا چې موږ د ګیدړانو لکۍ پرې کړه سمه ده قومندان صاحب لیلا خو څه شوه نه پوهېږم جلیله نه پوهېږم دې بم ته به هرو مرو چاودنه ورکوم ماښام ته به په خبرونو کې وژل شوي کسان وښیي تېروتنې نه منل کېږي دا ووایه چې امر دې اخیستی اخیستی مې د ده غره خامارې ښه ده دا ځل تېروتنه نه غواړم پایله ویې جلیله اور کې د ګرځېدو لپاره تیار شه یاوز پنځه یاوز یو مخه وواته ویلا پوه شوم قومندان صاحب
آرام کوئ د ستاسې خوا ته روانه ده چې درنه ورکه نه شي. اندېښنه مه کوه قومندان صاحب، که مرغه هم وګرځېدل موږ نه نشي تللی. قصابه چیرته دی؟ دلته د رسېلو خو ډېر وخت تېر که زه پرې شکې شوم قومندان صاحب. صبر وکړه جلیله، دا لاره د هغې لوړپوړي چارواکي ته تللې. موږ یو ډېر مهم کار پسې یو. کیدای شي چې هغه د لوړپوړي چارواکي سره وګوري د دې لپاره چې د هغې څېره ښکاره نه شي. هغوی هر ډول لازم تدابیر نیسي. که موږ یې اصلي څېره ښکاره کړو دې هېواد ته یو لوی خدمت کوو. ته بې ځایه له نظره ساتنه کوې، هغه خپله سزا ګوري. وشو د کمپیوټر یوې بټن ته په فشار ورکولو سره دا کار خلاصیږي. قیامت به رامنځته شي. تاسو اوس د ښوونځي یو مناسب ځای کې دا ځای پر ځای کې پوه شوئ؟ سمه ده. دا سره په ډېرو خبرو پوه شو. غیر ضروري معلومات د انسان سر په دردوي. هغه مې وخورئ. ته رښتیا وایې قومندانې. بې شرفه، ته څه کوې خلک خبروې؟ دا کار په ارامۍ سره وکړئ. څه وشول قومندان صاحب؟ نن ماښام لپاره شیان واخیستل کور ته راغله. د سړي اعصاب خرابوي. هغه لوبه کوي قومندان صاحب. یوازې یو وطن یو اجل. یوازې یو ستاسې غږ اورې. لومړی بریدمنه له جلیل سره زر د امام خطیب پرانستل شوي ښوونځي ته لاړ شه. هلته به هم ته چاودنه ورکوي. داسې ښکاره چې هغه لوی بم هلته کاروي. پوه شوم وطن یو څه دا چې اړتیا وي هغه کېږي. یو پنځه زر کوئ موټر شاته سړک ته راولئ. بیړه به کوئ، بیړه به کوئ. پوه شو قومندان صاحب. منډه کوي منډه کوي. د مصیبت رامنځته کولو پلان پلی شو. تاسې ماته وخوړه. زه باید خپل نیمګړی کار پای ته ورسوم. خپله سزا به وګوري نازه. د ډالۍ پاکټ مې ښوونځي ته ولېږه. واحد او رضا ملګري مې هغه موضوع مخ ته بیایي. ډېر ښه، ته یې تعقیب که. دا ډالۍ چې د خپل ځای ته ولېږله باید په دې هم پوهه شي چې مقابل لوري ته رسېږي او که نه. د
دا ځل ستونزه نه پیدا کېږي ښاغلیه اندېښنه مه کوه په دې معنا چې ستونزه نه پیدا کېږي زما په اندې وې نوې ستونزه به پیدا شي ته اوس هم نه یې پوهه شوې که نه پوهېدلو ته دې پرېنښودم دا بوځئ نه خوشې مې کړئ له خدای ډګه ډډ شه اوه داسې خبرې مه کوه ښه ده دا زما مېرمنه ده لیلا زما مینه دې رانه واخیسته هڅه دې وکړه چې زما عزت په عمل کې ژوند دې راته تباه کړه صبر وکړه صبر وکړه صبر وکړه وګوره ته داسې کار نشي کولی چې وروسته پښیمانه شي له ما سره دې چې څه کړي دي د هغه سزا باید وګورې په تا مې زړه نه سوځېږي که په دې ژوند کې له هر څه نه پښیمانه شم خو له دې کار نه هېڅکله مې پښیمانه کېږم ګوره داسې نشي کولی ګوره ته په دې کار سره یوازې ما نه وژنې پوهه نه شوم داسې معنا لري زما په خېټه کې د سردار ماشوم د لیلا ته څه وایې بېشرفې داسې نشي کېدلی ته دروغ وایې هو تا ته مې ډېر دروغ ویلي دي خو فکر وکړه یو وخت د دې موضوع په اړه دروغ ویلی شي زما خېټه کې د سردار ماشوم پروت دی ته ما وژنې شیطانې ستا وژل به زما د لاس نه وي زما د لاس نه وي